روشنایی تنها یک نیاز روزمره نیست، بلکه یکی از پایه‌های اساسی برای حرکت چرخ‌های اقتصاد، صنعت و توسعه یک کشور به شمار می‌رود. افغانستان سالها با چالش کمبود برق و وابستگی به انرژی وارداتی روبرو است. اما پس از گذشت 5 سال از حاکمیت امارت اسلامی، اکنون صدای توسعه و خودکفایی انرژی از بخش برق افغانستان به گوش می‌رسد. برنامه‌ای که می‌تواند فصل تازه‌ای در تأمین برق و توسعه انرژی افغانستان باز کند. در این برنامه از مهمانم می‌پرسم این پلان تا چی اندازه می‌تواند امید مردم برای داشتن برق پایدار را به واقعیت تبدیل کند و دقیقاً چی زمان تأثیرات آن در زندگی روزمره مردم افغانستان دیده خواهد شد و آیا افغانستان می‌تواند در آینده از وابستگی به برق وارداتی رهایی یابد؟ من اکبری هستم و مهمانم در این برنامه آقای محمد صادق حقپرست، سخنگوی ریاست برشنا هستند. آقای حقپرست، سلام بر شما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامونه تاسو ته، د تاسو همکارانو، د تاسو مینوارو، د تاسو اوریدونکو ته چې موږ ته مو په خپل برنامه کې وخت راکړ. ډیره مهرباني. سلامت. آقای حقپرست، قسمی که در مقدمه هم اشاره کردم، میخوایم برای جزئیات بیشتر از شما بپرسم که در این پلان از 25 پروژه تولید برق از منابع آب، خورشید، باد و زغال سنگ یاد شده، درست؟ اگر برای ما بیشتر بگویید که جزئیات این پروژه ها چیست و در کدام مناطق عملی خواهد شد؟ د دې پروژې په حق به د شو وایو چې دا خو یو ډیره انقلابي او ډیره یو غټه پروژه ده. دا یو داسې پروژه ده چې د دې لارې نه ټول افغانانو ته یو شین چراغ ده، یو ډیر د خیر زیری کې پروت ده. د دې پروژې له لارې نه به افغانستان وکولای شي چې دغه څومره کمبود او مشکلات سره افغانستان مواجه ده، دغه مشکلات او دغه پرچاوي به ورسره ختم شي. نو د امارت اسلامي خو به تاسو لیدلی وي چې ټول هغه مشکلات چې هغه افغانانو سره مواجه دي، ټول هغه مسؤلیتونه چې هغه امارت اسلامي ته ورپغاړه دي، دا درکړي دي، د دوی اندازه لګولې ده او دې ته جدي هوډ کړی ده چې دغه مشکلات به ختموي. له کوم مشکلات سره چې موږ افغانان ورونه د موږ ملت ورسره مواجه ده. نو دا ډېر یو تاریخي او انقلابي قدم ده. دا خو اگر چې دا تړون دا پروژه له آب او انرژي وزارت سره ده، یعنی د برېښنا له شرکت سره نه ده، موږ هغوی په پالیسیو کې بعضی سره مشترک یو. دا به وروسته بیا امکان دی ولري چې دا موږ ته وسپارل شي. خو دا ډېره یو ښه پروژه او ډېره یو پایداره او ډېره یو خیزیاری لرونکې پروژه ده د افغانانو لپاره. آقای حقپرست، در این 25 پروژه‌ای که یادآور شدین شما، آیا پروژه‌ای که چند پیش از سوی آقای میرویس عزیزی مطرح شده بود، او پروژه هم شامل هم 25 پروژه میشه یا خیر؟ نه د میرویس عزیزی پروژه چې دا جدا ده، هغه 10,000 مگاوات ده چې 10 میلیارد ډالرو په مصارفو باندې به هغه پروژه سرته رسیږي. دا پروژه چې د اقتصادي معاینات لخوا امیرالمؤمنین تصویب کړله او د دې امر شوی چې دغه 25 پروژې به نور هم سرته ورسیږي چې په دې کې به د تولید په برخه کې، په دې کې به د سبسټیشنونو په جوړولو کې، په دې کې د نور شبکې په غځولو کې ده. دا بیلې پروژې دي او له دې نه غیر نور 9400 میگاواټه نورې پروژې دي چې هغه تقریبا مختلفو شرکتونو سره دسخت شوي دي. نو د برېښنا په برخه کې دغه کارونو که ډیری پرمختګ هم لرو، خو پر روانو کلونو کې به افغانان په دې برخه کې ډیر یو غټ تبدیل وګوري، ډیر یو غټ تغییر به وګوري چې دغه د برېښنا پرچاوي به ورسره ختم شي او ډیر یو معیاري برېښنا به پر روانو کلونو کې افغانان وګوري. آقای حقپرست، مردم افغانستان یک شعار داشتن که خب میگفتن که در خواب هستیم که برق میآید و همینطور در خواب هستیم که برق میره، یعنی اصلا در بیداری نتونستن از برق کار بگیرن. حالا میخوایم بپرسم که چشم انداز شما به آینده برق کشور چیست؟ آیا به مردم گفته میتونین که بعد از تکمیلی این پلان مردم به برق 24 ساعته دسترسی پیدا میکنه؟ دغه شعار چې وو دا د افغانانو دا صحیح شعار په اړتیا سره هم او د افغانستان لپاره د برېښنا په برخه کې بیخي خدمتونه نه وسوي. له وخت ظاهر شانه تر وخت د جمهوریت پورې په افغانستان کې 2.5 میگاواټه تولیدي برق جوړ شوی و چې دا ډیر زیات کم، یعنی 2.5 میگاواټه تنها د موږ دغه کابل لپاره هم کفایت نه کوي.
او په وخت جمهوریت کې بیا تر وخت د امارت تر راتګ پورې دوی 1500 میگاواټ وارداتي برخه له خارج نه وارد کړی وو، اما په تولیدي بخش کې صفر، یعنی 1 میگاواټ کار هم نه وکړي. نو دغه کوم شعار چې د افغانانو د پرختیا باندې وو، د برېښنا ډیر زیات کمک موجود ده، د برېښنا ډیر مشکلات موجود دي. بیا خاص کر په دغه موسمونو کې چې دغه د سخت ګرمۍ موسم راشي یا د سخت یخنۍ موسم کله هم راځي، په دغه موسمونو کې د موږ افغانان رونه هغه وسایل چې هغه په استعمال کې راځي، لکه ایر کنډیشن او لکه کولر، لکه پکې، یعنی دا هغه وسایل دي چې په نورو موسمونو کې نه استعمالېږي. دلته د موږ د برق پرچاوي نور هم زیاتېږي، موږ افغانانو ته نور هم تکلیف زیاتېږي. نو واقعا د افغانانو دغه شعار رښتیا وو چې د برق پرچاوي ډېره زیاته ده او کمبود ډېر زیات ده. خو اما امارت اسلامي به ان شاء الله العزیز بیا خپل شعار لري. د امارت اسلامي دا شعار ده چې ټول هغه مشکلات ته چې افغانان ورسره مواجه دي دوی ته به اولویت ورکوي، دا مشکلات به لري کوي. نو په دې حق باندې ډیر زیات تړونونه کړي، یعنی تقریبا تر 100,000 میگاواټ پورې مختلف تړونونه شوي دي، تفاهمنامې لاسلیک شوي دي. اوس د ډیری کارونو تقریبا عملی کارونه شروع شوي. نو پر روانو 2-3 کلونو کې به ان شاء الله العزیز چې دغه مشکل به ختمیږي او افغانان به د برق ته یو د آرام ساه اخلي. قسمی که شما فرمودین که مردم افغانستان سالهاست با مشکل کمبود و قطع برق روبرو است، حتی از زمان ظاهرشاه. پس نخستین تغییرات عملی این پلان واقعا چی زمان برای مردم افغانستان قابل مشاهده خواهد بود؟ نو تاسو به لیدلی چې حکومت خو یو شی چې تصویب کی، بیا خاص کر د امارت اسلامي دغه کوم نظام چې ده، کوم شي ته چې هوټ کړی، عزم کړی، یو کار تصویب کړی، هغه بیا سر ته رسولی. یعنی تر اوسه پورې به تاسو د اقتصادي پروژو کې په دغه د وطن د جوړولو چې څومره پروژې دي، څومره چې په مخ باندې به ولي جای ته رسولي. نو په دې حق باندې دغه تصویبېدل د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی علیه ورعاه لخوانه، د ریاست الوزرا صاحب لخوانه د دې تصویبېدل دا ډېر یو غټ قدم. نو را روانو کلونو کې به ان شاء الله العزیز د افغانانو وګوري چې د پر روانو وختونو کې به وګوري چې د عملی چارې شروع شي، د شرکتونو سره دسخطونه وشي، د عملی کارونه شرکتونه شروع کی، د دې به بیا نیټه وټاکل شي چې تر څومره وخت پورې به دا کارونه سر ته رسیږي. نو د دې نتیجه به ان شاء الله العزیز چې پر روانو کلونو کې افغانان عملاً وګوري او له دغه مشکل سره چې موږ له 80 یا 100 کال نه مواجه یو، په لاندو کلونو کې به ان شاء الله امارت اسلامي دغه مشکلاتو افغانان د الله په توکل سره خلاص کړي. اگر در رابطه با بودجه و منابع تامین کننده این پلان 5 ساله از شما داشته باشیم و بپرسیم، در کل اگر برای ما بگوین که بودجه این پلان در کل چقدر است و منابع تمویلی این پروژه از کجا تامین میشه؟ دا پښتنه خو په کار ده له آب انرژي نه وشي، ځکه دغه پروژې چې دي دا د هغوی په اوږو باندې دي، هغوی به په مخ باندې وړي. نو خو زه به دومره ورته ووایم چې تقریبا بعضې د معادنو لخوا نه دا صرف ورته مختص شوي دي، بعضې معادن د افغانستان دا ورته مختص شوي دي چې په دې برخه کې به له هغو نه استفاده کېږي څو دغه مالي بودجه هم له هغې خوا نه پوره شي، دا کارونه په مخ یوړلی شي. آقای حق پرست، من حیث آخرین سوال میخوایم از شما داشته باشم و با همین سوال برنامه را یک جنبندی می داشته باشیم. شما من حیث سخنگوی ریاست برشنا به مردم و به کسایی که برنامه ما و خودت شنونده هستند چقدر اطمینان میتین که با عملی شدن این پلان چشم مردم افغانستان به برق ازبکستان و سایر کشورهای دیگه نباشه؟ واقعي خبره ده. موږ ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، ایران ته تقریبا د کال له 2.9 تر 300 میلیونه ډالر پورې ورکوو چې دا په میلیارډونو افغانۍ جوړیږي، چې دا زموږ لپاره یو ډېرې غټې پیسې خارج ته ځي. نو ان شاء الله العزیز په دغه کوم پلانونه چې اوس ورته سنجولي دي، دا کوم پلانونو ته چې مټې رانغښتلي دا به د هغه بدیل شي، له هغه برېښنا بدیل به شي. کومه برېښنا چې موږ له خارج نه راواردوو نو هغه نه به زموږ ضرورت پوره شي، دلته به موږ په داخل کې برېښنا تولید کړو. دغه په میلیارډونو افغانۍ به
د افغانستان په داخلي منافع باندې ولګيږي، د افغانستان په داخلي ترقی باندې به ولګيږي. نو دا ډیر یو لوی او تاریخي اقدام ده. خیلی سپاسگزار هستم آقای محمد صادق حق پرست، سخنگوی ریاست برشنا، از اینکه به ما چند لحظه فرصت دادین. مننه هم له تاسو نه. الله پاک دې اجرونه درکړي.